ما هو تا توبه نه وباسو ځکه خو مداسې اعمال دي کشایشو کې مبتلا یو عذابونه را باندې را روان دي کله یو ځای را باندې زلزله راغه کله بل ځای کې راشي وروره زما او ستا اعمال وګوره زما او ستا کردار بازار کې وګوره زما او ستا لباس د زنانه وګوره زما او ستا د زنانه زما او ستا د مسلمانې زنانه لباس وګوره کم حالت ته رسیدلې ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دیر کرتا یو داس خزب وی اغیب و جامع غستی وی خو بربنده وی مائلات دا بسړی ځان ته مایله کوي ممیلات دا بخپل مایله وي بل سړی به ځان ته مایله کوي رؤوسهن کاسنمة البخت او سرونه به داسې کړي وي لکه د اوښ د کوبانو په شانتې تاسو نن وګورئ دا لباس وګورئ دا زما او ستا د مسلمانې زنانه جوړ شوې ده داسې کپړې اچولي وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د مسلم شریف حدیث مبارک تا غالبا د ترمذی شریف یا د مسلم شریف روایت تا چې داسې خزبو د جنت بویم نسکی وان یوجد مسیر وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا او د جنت بوی د دومره دومره ځای نه سړي ته رسیږي لیکن کومه ښځه چې دا لباس استعمالوي خلک ځان ته مایله کوي ښځو ته مایله سړو ته مایله کېږي ویښتان یې داسې جوړ کړي وي کاسنمة البخت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دغه انسان دغه خزبو د جنت بویم نسکی وان یوجد ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا او د جنت بوی د دومره دومره ځای نه سړي ته ورسیږي چې بوی یې نه سکي نو جنت ته به داخله شي جنت ته به لاړه شي ما او تعالی پکار دی چې داسې لباس ګوره کور کې بند کړو ښه داسې لباس چې زما مسلمانه زنانه اپا کور کې داسې لباس اچوي باید چې زو ته بند کو ګوره زو تو الحمدلله مسلمانان یو الحمدلله وګوره کار د مسلمانۍ راکې ډېر نه کوو ګوره ښه مسلمانان یو الحمدلله خو چې کار د مسلمانۍ ټیم راشي بیا چې یو مسلمان ته ووایي وروره دا ګناه مه کوو هغه مسلمان وایي ولې یوازې زه مسلمان یم یوازې زه دې ولیدم هلکه د الله جل جلاله کلام د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت مبارک طریقې موتا ته دا لار ښایي چې ای مسلمانه پرده استعمال کا زما او ستا میندې بیبیانې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیبیانې هغوی پرده کې ناستې وې د هغوی نه ما او تاله پکار دي چې طریقه زده کړو د هغوی اقتدا وکړو خپلو بیبیانو باندې او په خپلو زنانو باندې پرده شروع کړئ او کو نوی قسم د عذابونه را روان دي تاسو دا وینئ کنه تاسو دا وینئ